ګرانو مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد اس کله هم پښتو فلمي انډسټري یا اداکارانو پسې خنداګانې کول نه دي بلکې زموږ مقصد صرف او صرف تاسو ته انټرټینمنټ درکول دي تاسو په مخونو خنداګانې خورول دي نو ویډیو د سره لایک کړئ خیا د ټول نه پیدا د ټول د نرسي ته وایي چې داس په شاوه درد ور انجکشن ورته کو دا سو ګوره د انجکشن د بده کې دومره ډیر د وی خیا کې د درد ور انجکشن کې خو صرف 2 سي سي د وی راځي هغه ډاکټران چې کوم ور انجکشن استعمالي هغه هم د نیم نه کوي نو بیا داسې دی لکه او د درد چې څومره انجکشن دي په یو انجکشن کې هم سره د وی نه راځي نو بیا د سره د وی دلته د کم ځای نه راغله او بل دا چې څومره سرنجونه راځي نو د هغې په سر کې د اوسپنې یو نرۍ ستنې وي کومه چې د انسان په غوښې کې دننوځي نو هغه نرۍ ستن خو په دې سیرانې کې شته دی نو بیا به دا انجکشن څنګه وایي مړه په دې خبره خو د چینل سبسکرایب وکړه او په دې پارټ کې نورې هم ډېرې غلطیانې دي خو زړګیا بیا رانه ویډیو اوږدېږي او بیا چې دا د هسپتال نمبر راوځي نو د دې منځ کې یو څو خبرې وشو ډایرکټ ورته ګل خان وایي چې او بیا ته پکې کومه بیبیات وایي چې ویل تچمینات یه لکه گل خانه دیتا دا کلی ویلیجو تچمینات راشه دا ما که خبر دا سخبله واره یارتی دی سوول نمسته گل خان درسته دا فایش چلی پروتینو تا پیندم بوشوید بوی کدن دستتن یارا تاسو فوزو ایجی گل خان ما خشیول دیدونو تزباتی شلو خوزی کنه دا جیلی لاره شو دو تا رنگ راشنو بیا دا سوئی سلام علیکم کول کې تماکو شو لکه ګل خان ماما تا سهار ناشتې جو خوړلې څه دي دومره زره غوښتل د سلام جواب هم نشي درکولی څومره زره دي دا ته کیسه وکړو تا ته جواب هم ورکړو وا یار دوباره وره یار دا څه وي سلام علیکم کول کې تماکو شوه او یار په دې پارک کې تاسو د ګل خان د خپو په منځ کې وګورئ شاته کسانو ته غلط چېرته باندې څومره ډېر کسان ولاړ دي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو د شاته ټول کسان غیب وي او یار په دې پارک کې د جیپ دلته کې بریک ونیسي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو په دې ځای کې ولاړ وي او دا پرېده دلته کې د کسانو نه شاته پولیس والا ولاړ دي چې څنګه پرې د پرېتار صلاح خان فایرنګ شروع کوي نو پولیس والا دې ځای نه غایب او یار تاسو به اکثر په فلمونو کې هم کتلي وي په حقیقت کې هم کتلي وي چې کم یو کس مړ شي نو په هغه باندې سپین څادر واچوي مطلب چې دا مړ شو ایکسپایر شو او په دې پارټ کې ما سوچ ګونه دا ماشوم توته شوی دی مړ شوی دی خو چې څنګه دلته څادر لري کې سړی سترګې وغړی نه یې لکه چې ته ژوندی نه په دا باندې څادر کم بېوقوف ډاکټر اچولی دی او دلته کې د میډیا والا د ایم پي ای صاحب کم ځای ته کیمره نیولې ده یې لکه د ترورزیا ته د ایم پي ای بره سر پکې راولې او که لاندې سر په کیمرې کې راولې او په دې پاره کې د ګل خان به مخ باندې وینه را روانه شي خو دا نور مخ یې پاک د صرف په دې ځای باندې نرۍ وینه ده خو چې څنګه یو ته مور راورسېږي نو بیا خو به ټول مخ لړلی وي او یا په دې پاره کې د ګل خان مور خپله والی او په ملي خاص کې ګل خان له به ماشین واخلي خو چې کله دا په پولیس سټیشن باندې حمله وکړي دا خو په ګاډي کې راشي یې لکه تا سره د ماشین د اخیستو پیسې نه وي نو د 4x4 د چا نه راووالو او بیا چې کله ګل خان انسپکټر مړ کړي نو یو لاس نه بل لاس ته ماشین واړوي او خالي لاس داسې کړي وروسته پولیس سټیشن کې دماکي وشي وایه په دې پارټ کې د پرېتار صلاح خان د ګل خان مړ کړي او د خپلو زامنو ته وایي چې تو چت کوي او د ښار په چوک کې سوړند کوي نو د زامنې ګل خان چت کې په ګاډي کې کلک کلک وتړي لکه دا خو مړ دی نه چېرته ډیګرې ته مشتی وی که نه تړلو ته یې څه ضرورت دی او بیا د ګل خان ملګري د دې د ګاډي مخې ته دماکه وکړي خو چې څنګه د کیمرینګر بدل شي بیا د هماغه ګاډي ته مخامخ ځای خو بالکل سم دم وي او یا له دې غلطۍ ویل خو ماته ضرورت نشته ښه صفا پته یې لګي چې لاسونه یې راغونډ کړي دي د ټول فلم خوند یې به د اخري پارټ باندې خراب کړه د صدام په شان دی به ته زه م ووایم چې